نو اله العالمین دې موږ او تاسو د باطن او د ظاهر اصلاح وکړي. او بله دا خبره فتنې خو مخکې ډېرې بالخصوص فکري او عقیدوي فتنې، خو د اسلامي امارت د راتګ سره دا فتنې ویدې شوې، ورکې نه دي، ویدې شوې، ځکه چې میدان ته رجال راغلل. مخکې عدم د رجالو له هرې خوا فتنې خپل اواز سر اوچته وو، چې کله په میدان کې رجال وي، که هغه د علم وي، که هغه د قتال وي، که هغه په بل معنوي لحاظ سره رجال وي، نو بیا فتنې خاموشې، بیا فتنې جرأت نه شي کولی. نو اوس دا خاموشه ویدې دي، همدغه شوی ویدې اوس ذلیله پرېږده او خپل بچیان وهغو مدارالعلومونو مدارسو ته لېږدي چې د اهل سنت والجماعت په عقیدې سره مزین وي، د اهل سنت د عقیدې څښتن وي، رښتونی حنفي وي، په عقیده او فکر کې ګډوډ نه وي، په دې کې د خرافاتو رایج کوونکي نه وي، په دې کې په اخلاقو باندې دروغ تړونکي نه وي. دا دین د اسلام فقیر نه ده، دا دین د اسلام غني ده. دا د رسول الله نه بعد د صحابهو په توسط، د تابعینو او تبع تابعینو په توسط، د معتمد او معتمدو اشرافو په توسط تر موږ او تاسو را رسېدلی ده. په دې کې بیا د دروغو د قصو ځای نشته. اله العالمین دې موږ او تاسو ټولو نه راضي شي، بیا دې دې ټولو ته مبارک وي. اله العالمین دې تاسو ټولو ته جزای خیر درکړي. واخر دعوانا